गुनाह खता د हर इंसान न कीगी दाना چې غني سو خطاکار نشته دی ګناګار نشته دی خو په تمام ګناګارانو کې چې الله تګران ګناګار دی هغه کم یو ګناګار دی خطاکار هر یو سړی دی خو چې الله تګران خطاکار دی هغه کم یو خطاکار دی کم یو ګناګار دی د هغه خطاکار او ګناګار دی چې خطا ورنه وشوه گناہ ورنه وشوه غلطی ورنه وشوه د الله د حکمونو نافرمانی ورنه وشوه د امام الانبیاء د سنت مخالفت ورنه وشو دا په خپل ګناه باندې خفه دی دا په خپل ګناه باندې ستومانه دی دا په خپل ګناه باندې ستړی دی الله تعالی تویلی مکه و کریم الله زمانه خطا وشوه کریم الله زمانه گناه وشوه دا سړی جمعه تراغله ناس ته الله تجاړي دو رکعات نفل کړي دي خپل لاسونه الله تعالی پکړي الله ز خطاکار يم الله ز سیاکار يم الله ز ګناګار يم خدایا توبه لراغله ما الله زما توبه قبول کا الله زما ګناه را معاف کا الله زما خطا را معاف کا کریم الله بیا بداسي غلطینو کوما الله بیا بداسي خطانو کوما الله بیا بداسي مان نه کیږي دا ګناګار الله تګران ګناګار دی دا په ګناګارانو کې خو ګناګار دی چې هغه په خپل ګناه باندې پښیمان دی په خپل ګناه باندې ستومان دی په خپل ګناه باندې ستړی دی او وی چې بیا به ګناهونه نه کوما ځکه قران وی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرين خطوبم بیا د توبې په اصول باندې دانه چې په خله باندې توبه ده دانه چې په جبه باندې توبه ده سبب بیا ګناه ته لګیای سبا بیا په خطا کې لګیای سبا چې بیا ګورینو بیا دغه ګناه په ځای کې ته حاضر یې چې کوم ځای کې د ګناه کړي او بیا هغه مجلس کې ناسي بیا ما اسباب استعماله بیا ما غزه تزي دا داسې توبه نه سوها چې قران ذکر کوي چې پاغي کې پخیمانتیام دا پاغي کې عزمم دی پاغي کې جړام دا پاغي کې دا سوچ او فکر دی چې بیا به بالکل خطا نه کومه داسې ګناګار الله تګرانی او د داسې ګناګارانو توبې الله قبل او ګناه الله معاف کوي